اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ پر دې خبره کوو چې د فاروق سرور څوک و. موږ دا وایو چې فاروق سرور د سیالي پښتونخوا د کوټې سره د تعلق دی. صافي نامور صافي دی، ارټسټ دی، وکیل دی او ډیر زورور شارټ سټوري لیکي. په دې باندې چې له عالمي ادب څخه ډیر اثرات پر دوی لوېدلي دي او دوی چې دی پر دې باندې ډیر زیات کار کوي. خو نن موږ د دوی یوه لنډه کیسه راخیست کېده، د دې شارټ سټوري راخیست کېده چې د هغه نوم لیوه یا لیوان فاروق سرور لیکلی دی. او چې دا دلچسپه خبره دا ده چې دا چې دی د اسلام آباد کوم فاونډیشن چې دی، فاونډیشن کوم کریکولم چې دی، په هغه دغه کتاب برخه هم دی. یعنی د 9th کوم د فیډرل کوم بوکس دی په هغه کې چې دی دغه شارټ سټوري چې دا په هغه کې هم شته. والکان ته ویل کېږي چې دا بیړیا په نوم باندې دا د سوي ده ژباړل سوي ده. په دې کہانی کې ډیره ساده خبره ده. دا د خوف او د ویرې څخه انسانان د خلاصولو دپاره یو ډیره موضوعه خبره کوي. دوی دا خبره کوي چې دوی وایي چې کله دوی په درخته کې ناست وي او هغه شاوخوا لوان پر ټول وي او دوی د ویرې څخه هلته نسي ښکته کېدلی. نو چې دوی له ویرې څخه نسي ښکته کېدلی، هغه دا مسله کریټ کړي چې زه ښکته کېدلی نه شم. نو د دې مین وجه څه ده او څه کېدلی شي؟ ځکه هغه دوی بار بار تنګایي، خوف، ویره چې د هغه د په زړه کې لویږي او دوی له دې ویرې څخه نسي وتلی. چې دوی له دې ویرې څخه نسي وتلی، دا درخت دی وایي دا چې د جادو درخت ده. په دې جادو درخت کې مین وجه دا ده چې دوی وایي موږ ته بستره میلاوه ده، کانا میلاوږي، هر څه میلاوږي، خو هغه ازادي نسته، خوند نسته پکې، غلامي ده، ویره ده چې موږ ښکته ځو لیوه به مو وخوري یا بلوان به مو وخوري. د ده تر څنګ یو بل ملګری چې دی هغه هم په دې خوف اخته دی، هغه هم په دې ویره اخته دی. هغه دا وایي چې یاره که زه ښکته سوم دا لیوان به موږ وخوري. که نیم دا لیوان دونې یوه کیسه نه وه. پلیز سټاپ کر لیس، پلیز سټاپ کر لیس.